سلامونه ګلونو لیدونکو خویندو ورونو هیله مندم چې جوړ و روغ اوسئ خوشحاله سوکاله اوسئ هر چیرې چې اوسئ انشاءالله چې ژوند مو سلام میتی سلام جوړ په خیر ښه په خیر دی طبیعت دې ښه دی لاس پښې دې ښه دي ممې دې ښه ده پاپا ښه دی خورکه دې ښه ده بابا جان بیبی جان کاکا ټول ښه دي ښه خدای پامان نو ګران لیدونکي انشاءالله چې روغ جوړ اوسئ جمعه مو هم مبارک و نیکمرغه بیا هم جمعه راورسېدله و د یوې اونۍ کار او ستړیا وروسته موږ یو ځل بیا غوښتل چې تفریح ته لاړ سو البته حاجیان ته هم تاسو سره سرمسې وکړي چې بیا خبرې مو ډېرې دي سلام جان سلام علیکم دوستان عزیز خدا کنه جور صحتمند سالحال باشین و خدا کنه که هفته بخیر سپری شده باشه و روز جمعه است دیگه بریم یگان طرف میله چکر یگان دوستان عزیز دیگه ما هم هستن میلان آمده اونا رو ببریم چکر دیگه شما هم رنگ میکنین تا آخره دیگه برنامه باشین بله ګران لیدونکو د پاکستان څخه میلمانه راغلي دي دغه څو دفعې چې زه وینم هر ځل چې زه پوښتنه ونه کوم خو دوی ټول ژوند دغه پیغلې نجونې چې دي همالته نړۍ ته راغلي دي همالته یې ماشومتوب ځواني ټوله دوره هلته تېره شوې بیا کله کله چې زه پوښتنه ونه کوم چې کابل کې خو په تنګ شوي نه یو وایي نه په تنګ شوي نه یو خو هلته مو ډېر عادت کړی و نو اوس موږ هم کوشش کوو چې دغه کومې ورځې چې موږ فرصت لرو یا وظیفې ته نه ځو نو دوی ته د کابل جان د بېلابېلو ځایونو ښکلا ور وښیو تر څو دوی ته همداسې چې موږ باندې خپل وطن ګران دی په دې هم ګران ځای ته ځو ملتیا مو وکړئ سلام هوره جان سلام خوب هستی جوړ په خیر هی هی ساعت دې ښه دی ښه دی
ګلونه هیوادوالو د ویډیو دوام هر کله تاسو ټول کوم پرته له شکه چې په ژوند کې د تفریح او سیاحت لپاره ډیره اړتیا لیدل کیږي. یعنی واقعا ټوله اونۍ شنبه تر پنځشنبه موږ متواتره 8 ساعته 9 ساعته حتی تر 12 ساعتو پورې کار کوو او که د کور کار هم حساب کنو په دې معنی چې یوازې که هغه 8 یا 9 ساعته خوب ولرو نور باقیمانده ټول ورځ په کار یو. نو څومره ښه چې د اونۍ په لړ کې یو تفریح او دمه ولرو زه فکر کوم دا ډیر زیات ذهن ته آرامښت وربخښي. شخصا دا اوس خپله دغه سهار راهیسې چې د خپلو عزیزانو سره یو ځای په یو شنه فضا کې ډیر د سکون او د ریفرش احساس کوم. اوس هم چې مازدیګری شو نو نری باران هم شروع شو په کابل جان کې ولی واقعا هم هوای ښکلې کړې ده او هم ډیر خوندوره هوا ده. نو ستاسو ځای خالي انشاءالله تاسو هم چې نن د جمعې مبارکه ورځ وه خوند مو اخیستی اوسي هر چیرې چې وی یوه ښه ورځ مو تېره کړې وي. موسی جان په ماشاءالله یو رقم خوشحاله دی چې هیڅ حد نه لري. سهار راهیسې دا درېیم جوړه جامې دي زه هم وایم چې پرېږدم ماشومان باید طبیعت سره خاورو سره بوټو سره ونو سره ګلان سره اوبو سره د هر څه سره بلد او اشنا اوسي. نو واقعا په موږ خو ډېره ښه ورځ تېره شوله. زه هیله منم ستاسو هم یو ښه جمعه تېره کړې اوسي. بیا هم باید وایو چې حتما باید د ځان لپاره او د کورنۍ لپاره د تفریح وخت پیدا کړو. او بچې باران دی او تر ټولو مهم ده چې ځان سره مې یو کتاب راوړی و اوس تصادف چې راسره نشته چیرې چې موږ ناست وو هلته مې ایښی دی او بریالی شم چې یو 2-3 فصله هغه هم مطالعه کړم. په داسې ځای کې نو مطالعه به بیخي ډېر خوند کوي. زه تر اوسه پورې ناسته وم اوس وایم چې ولاګ واخلم خبرې وکړم له تاسو سره. ولی اوس چې باران اوري نو هر قطره کې د ما د ټلیفون په کامره راوري بیا هغه کامره خرابوي جلجله کوي بیا زه مجبور هغه قطع کړم بیرته سره شروع کړم. نو مننه کوم چې ویډیو مو راسره ولیدله. د کابل جان ومې غوښتل چې بېلابېلې برخې تاسو ته راوښیم دا دوی که چې خوښې وړ مو ګرځېدلي اوسي. دغه باغ او بڼه هم ډېر ښکلی دی قصر قرغې په نامه یادېږي. د خپله د قرغې سیند څخه چې لږ وړاندې راسئ غټه سلام ورکې نو غټه لوحه ده. سلام بچی موسی جان باران اوري او باران است ساعت دې تېر دی ډېر تېر دی ډوډۍ دې خوړله څه شی دې خوړل ډوډۍ څه شی وه جوس دې وچکل اوبه دې وچکلې چې بیا باران وورېده. نو تاسو ته مې څه ویلې موسی جان هغې خبرې قطع شوله. د قصر قرغې په باره کې مې تاسو سره خبرې کړې د خپله د قرغې د بند څخه د باغ وبښئ د قرغې له بند نه چې لږ راتېر سئ پغمان لور ته په راتګ دلته نو د قصر قرغه ده فامیلونو لپاره اجازه ورکوي حجاب ماسک د هر څه مراعات کړئ هېڅ مشکل نشته. کورنۍ راتللی سي راحته ځینې دغسې ښکلو ځایونو کې کېناستلی سي. مننه کوو له واقعا زه خلاصانه وایم له هغه کس څخه چې دغه بڼې جوړ کړی دی. یعنې یو ښه فرصت دی چې کورنۍ راسي د خپلو ماشومانو سره د کورنۍ د غړو سره او دلته یو څو ساعته تېر کړي وو په ډېر خوښۍ خوشحالۍ سره. واقعا زه غواړم د ما په شمول ټوله خلک چې نن دلته راغلي وو هره ورځ هم چې راځي ډېر ښه احساس به ترلاسه کړی دی. البته د اونۍ په لړ کې هم هر څوک کولی شي چې راسي او جمعې په ورځ بیا یو څه فامیلونه چې دا ډېر وي اجل چی بود چی و نو خوندور موسم دی او مې غوښتل تاسو ته هم یو ویډیو ولرم نو راسره مل اوسئ د چې نور به چیرې ځو څه پلان مو دی انشاءالله تاسو سره به هم د ویډیو په لړ کې به یې شریک کړم. راسئ چې یو بل څه هم درته وښیم. دې کړکۍ ته تاسو وګورئ د دې په لیدو تاسې څه در په یادېږي د افغانستان ښایم د کونړ یا د نورستان لرګي اوسي او اصیله رنګ یې ډیزاین یې څه پکې شوی دی ټول او زه فکر کوم چې دا ډېر یو ځانګړی ارزښت لري زموږ ستاسو ټول لپاره او دې ځای ډېره ښکلا وربښلې. دلته د ټولې دغسې اتاقکان چې دي د خلکو د اوس لپاره د ټول همداسې کړکۍ او دروازې ورکړل شوي دي او دا نو ډېر ښایسته شوی دی څو برابره. زه نه پوهېږم زما دا شیان ډېر خوښېږي. لیدونکو راسئ چې
آقا داماد میرته پیدا که دیگه وقت نتیراد غلی و مصروف یو جای پچکر لارسه بل جای بند هم نکسی تلیلی ول دوستا عزیز میموناست باید که تجربه بگردیم جایا رو برشان نشان بدیم افغانستان مقبول ما رو نشان بدیم که از پیش لذت ببره خوششان بیه وقتی که بیاید یک جای قید باشه دیگه اون جای پاکستان چتلستان میگه باید که مقبولستان رو برش نشان بدیم که ببینن دیگه این خوب شد که ما پیدا کردم مثلا در ویدیو از شروع تا حال نبودی حالا گفتم خب بیا که حال آمدی کمک کاملا به تو بالا که چمن مقبول دیگه من میگم باش که به فامیلا مزاحمت نشه از اون خاطر احتیاط میکنم مقبول جامعه ما گفتم جنتستان رو نشان بدیم نو واقعا در جای دیر کلای دی کسی بول چیلم نکستلی وای رفتم که ایوانه تلکتی بکلان دی یک جای رفتیم و جای از دوانی سجا دیگه بیچاره از پا را کم کرده بود خود صاحبش مریض شده بود چی میگه؟ از پایش هم ترکیز خارجی است دیگه خوب بلند است من کمک ویدیوش گرفتم با خود یعنی به من نگرفتی؟ نه در این زاویه نگرفتم جایش مناسب نه باز دیگه جو من دیگه بخیر گرفتیم مستقیم خودم میگیرم از اونجا سیس؟ پورا کسی نمیمانه که حالا قید کردیم با خود دیگه جای فامیلی جور کرده ببینیم هر وقت پلان شد باز میبینیم باز دوستان دیگه میبینن لیدن کو راغلم خپل متدی پسیم ځکه سهار ایسته یو سهار وخت را ویښ شولم هغه په هر صورت ولی ټوله ورځ خبرې کول در فکر کوم خو موږ زه عادتم شخصا هر ورځ حداقل باید یوه کاپوچینو نوشیجان کړم راغلم د موټر نه مې واخیستله قاضیانو هر څوک په خپل کار کې مصروفه دي یعنی کله کله د موږ خپلوان وای هغه موټر د قصد دویمه نامې ده قرار وای اوس باران چه وریده و یو 2 دقیقه بخیر صبر که زما موټر یو صافي کوم بیا بلارسونه فکر کې په 2 دقیقه کې صافي خلاصيږي چې امکان نه لري نو زه به مرخصم ته یو 2 دقیقه درېږم په دې ګوښه کې له تاسو سره خبرې وکم کیسې به وکم او قاجار مې موټر صافي کې بیا بیرته لارسو کافي وزن ته جوړه کم نوشیجان وکم ترڅو یو څه آرام شم خاطر ول سبب دلته کېنم تاسو سره به کیسه وکم از خودم دی گوخی تا څوک ناراضي په خاطر ول په انرژي باندې ډیره معتاده شوم په څنګه توګه الکوزای بیا وس یو څم کم کړی دی خپل مې کم کړی یعنی دغه تیرونه مې یو دنم نه د نوشیجن کړی هغه بلونه کې نه پیګم شنبه ورځ وکړ یک شنبه ورځ و سیته یو چیرې موقع جان تلو نه پم بازار ته تلو چیرې ډیر ستړی شوم بیا یو دنه تل قاجان وخت بس یعنی فکر وکړ په 2 هفتو کې مې یو دنه چکلای زه پیګم چې زیان لري نه شکرین لري نو طبعا زیان لري د معدې لپاره هم او بل چې انسان معتاده کوي دغه لپاره هغه مې رقم کولې کاپوچینو استفاده کوم دا نو نکیږي بیا دا خدانو فایده لري قهوه که څوک نسبت او بخیر نسبت انرژی ته چې بیا نو خاطر فایده لري نقص نه لري دومره په خپل ترکیب کې شوده هم لري پوره او خپل کافی دا نو بیا ګټور ده نو ځینې وخت نو خاله زه بیا یو څه ده چې هیڅ کله تابلت نخورم مثلا سردرد سم اصلا تابلت نخورم په ځای اول کوشش کوم چې په یخ او بنوشیجان کوم او سردردی مې آرام شي که هغه نه وسی بیا نو حتما یو کافی څه وچکم جوړیږي ولی ځینې کسان دي همدا سردرد سي بیا نو یو 2 3 تابلت خوري چې فکر کوم هغه خپل زیان لري که تابلت یو ځای ته نقص لري ولی څو ځای ته زیان رسولی ماشاءالله دې باغ هر سیمه هر ځای هر موقعیت دومره ښکلی دی چې خوښي د څه ویډیو اخلم دا اوس زه ویډیو اخلم متوجه یم چې بګراوند کې مې دغه ځای څومره ښکلی دی نو ښکلی ځای دی یا شاید زه داسې یم چې دغه طبیعت سره یعنی ونو سره شینوالي سره دې شیانو سره ډېره علاقه لرم ډېره راحته م اوسم همیشه مې ذهن کې ګرځي چې یوازې یو چیرې لاړه شم په خط چمن اوسي یا ونې اوسي او زه کراره کښېنم مطالعه مې وکړم یا څه ولیکم دا ډېر خوند راکوي ډېر سکون راکوي نو اوس هم دا باغ ماشاءالله دې وي نظر دې نسي ډېر ښکلی دی راځئ راسره مل به اوس یو څو دقیقې به موټر هم فکر کوم نور نو په خلاصېدو دی لږ پاتې دی زه به همته ناست یم نو اجازه یم تر څو چې موټر صافي سي بیا بېرته حرکت وکړو تاسو هم راسره اوسئ
قیس جان وظیفه مقدس تخلف شد. یک نفری دیگه دارم باید و پاک صفا باشه. بیننده را گفتم یک آرز قیس جان است که هیچ امکان نداره باران شور یک صافی نزنه یا مثلا اگه خاکپور شور یک صافی نزنه. حتما دیگه یعنی من نمیفهم اگه ما موتر بگیرم هم قدر دوستش خواد داشتم. یه چیزی هسته که او بیچاره ما را هر جای میبره و ما خدمت میکنم. ما باید خدمت کنیم و یک عادت مثل موتر کمک چرک شوه اما دیشینم درایف میکنم دیگه او خودم احساس میکنم که خودم یک کمک گرنگ هستم یا دل تا تنگی میگیرن تا دل کس تنگ میشه. پاک صفا باشه انسان خوب معلوم میشه در یک جای بری میگه سعی که موترش تو پاک است دیگه. خوشم نمیاد بالاخره که یک چیز چتل باشه و باز استفاده کنی از پیش دیگه. صفایی نصف جزء ایمان است باید پاک باشه هر چیز. یعنی دلیل شته هر دلیل شته خیلی وقت دیر که کار دکه امام خواهی گیتی نسایی کنیم بسر هفته بود نه باران استاپ شد دیگه. ما هم از لذت میبریم یک چمن رو بسر نشان میتیم او طرف میریم نشان میتیم او چمنه اینجا فامیلای ساد بودم باش که تیر شاییم باز ویدیو رو ادامه میتیم بیت ادامه ځکه ما مخکې ویلې زه کله چې ویډیو اخلم همیشه کوشش کوم چې کورنۍ ته مزاحمت ونیسي هر چیرې چې ویډیو اخلم. حتی تاسو به کله وخت متوجه سوي اوسئ چې کله چې زه ودونو ته یا هر چیرې ځم نو هلته ویډیو نه اخلم. دلته صبر چې څومره ښکلی تصویر مر وینې چې هغلته راوتلی هغه د مر افتاب بارانک. اول ورځ مې په سوشل میډیا کې ولدل فیسبوک کې د رنگین کمان عکسونه ول. زه نفهم کومه ورځ به چې ورښت شوی باران وردلی او ورپسې هم بیرته رنگین کمان وتلی چې د ما ډېر خوښېږي ولی سږ کال پسرلي کې مې تر اوسه اصلا نه ده لیدلی یعنی اصلا نه ده برابر شوی چې باران وسي باران څخه وروسته بیرته رنگین کمان مونږ ورته وایو هغه راوځي یا کمان رستم ورته دوستا عزیز جو کامرا هم هسته که فیلمبرداری نکنیم ما مخفی مرا نگفتم بوده دیگرها را میگن. من خدایی باغ یک چند فیصد شریک هستم مختار که دیدیم که کویگی پسرلی که راغلیو نه دلتا مرد نه دی خاطر است مرم شد اوسی نه روزت پیش پسرلی که دلتا راغلیو په منی کې راغلیو په وړ کې راغلیو په ژمي کې راغلیو په یاد د ژمي کې راغلیو یعنی فکر کړه چې د کال په څلورو فصلونو کې په هر موسم کې زه دلته راغلیو او ویډیو ما اخیستې ده تاسو سره هم شریک کړې ده یو ورځ منای و هروسه کلنو لکه بلکه یعنی هر موسم کې راغلی دا جز ما ډیر خوښیږي ځکه زه دومره ځان دلته راحت احساسوم یو ډیر ښه فضا لکه خپل باغ د سیوسی او خلک هم ماشاءالله د افغانستان په ځانګړې توګه یعنی ټول افغانستان خلک هم چې درانه خلک دي بیا اوس اصلا هغه پخوانی خبرې نه چې څوک چاته مزاحمت وکړي راحت وګرځه کښېنه مطالعه وکړه قدم وکړه د ژوند هم خوند واخله نو دغه لپاره دا وخت د قاو ثانیه بیرته نه راځي دا ځای ما ډیر خوښیږي دغه لپاره همیشه ځینې وخت موږ پلان نیسو بیا د موږ کورنۍ چې بل ځای ښایي بیا موقع جان نه قصر قرغې ته عادت مو کړی دی دلته لکه یو زمونږ خو بوره جان او موسی جان هم خدا ډېر شوق دی نو دغه ساحه لږ قید دی او نه موږ هم زړه جامې چې چېرته ځو او یم چې زه ماشومان هم همان پیسې نه کېږي چې موږ وګرځېږو هغوی د بیچارهګان قید کو دلته لږ ماشومان لپاره هم ښه امکانات شته. بله نور کله چې تللو د موسی د هوره دلته راسه هورې ته ورغکه هوره نور کله چې تللو د هورې د موسی بایسکلونه به مې راوړل تر دې حده یو د توپ اجازه نشته نور څه حالا هوره جان ځان چې جوړ کړي سلام علیکم سلام څنګه عینکې د کسې د پسرګو که په لاره مونږ ټولو عینکې واخیستلې هورې بیا ګلابي عینکې واخیستلې وای امرنګ د کالۍ مې او د کالۍ نه چی شی جوړ دی به خو خیر ماشومان باید آزاد پرېښودل شي تر څو خوند واخلي ځه چې نه درېږي ماشاءالله ډېرې ساتیر دی او دا ډېر کومک هم سره کولی چې سبا ته چې مکتب ته ځي نو رفرش تر و تازه ببین. جاری دوستای عزیز دیگه ما گپای خود باید کم کنیم در اینجا که میمانا منتظر پس بریم مقدس دور بوده باشن اینی جای که گرفتیم این جای مقبوله بریم یگان خدمت یگان قصه چای بخوریم داشته باشیم دیگه شما با ما باشید اصلا نمره ما رازی دبلرس ما اول بخواه کافی نوشی جان دست ملتیا کرد
موبایل ما را گرفتم. نمی‌دونی چه کامرا داری پاتو؟ برای چی؟ ما باید تمام روز از بچی تو خبر باشه. من زامن بچی تو هستم خریده میشه. مادرش هستم دیگه تو هم پدرش هستی. دیگه چی بچه لای چی خدا روشن کرده؟ یعنی هدف چی بود کاکا؟ من نمیفهمم. چه کردیم؟ لا تلفنش روشن است. یعنی مادر بازی میتی؟ اون مردکه. اون اینجا. پوره چند 45 دقیقه است که من اینجا بیچاره احساسم هفته و رفت گروپا روشن شد گروپا پس نصفش گل شد نوبت نرسید که یک مسلمان یک قطعه عکس من بگیره امیاله صدای هر کس که در این ویدیو آمد هر آن چیزی که گفت من این ویدیو رو اپلود میکنم اوکی سیس بانش من نه من بدون دای خود پیش پر میکنم فکر باز میگه این طرفی باز میگه بچیم کجاست موسی کجاست خودش تمام روز ساعت خودت تیر کنه عکس بگیره نه کل روز ساعت خودت تیر کرد گشتن کل جا را قرغام رفتن دیگه به اسب سواری هم رفتن باز آمده میگه کجاست موسی چی بگم دیگه قسم عالم خودش دیگه عکس ویدیو گرفته میره ولی شکر الحمدلله که امروز واقعا یک روز بسیار خوش بود به همه ما که اینجا چند فامیل که اومدیم واقعا یک روز خوش بود شکر الحمدلله ان شاء الله که شما بیننده عزیزم یک روز خوب و خوش را هر جا که بوده باشید سپری کرده باشید کامرمن صاحب نگوی که ریکارد نزده باشی که من قدر گپ زدم من قدر انرژی مزای کردم باید ریکارد باشه اگه نباشه خودت جریمه است ریکارد است بله تلفنش رو که من بفهمم ریکارد است سرتشونت تلفنش بخیر باشی به کامرمنم نشم این کامرمن من دیگه یگان وقت پیدا میکنم هر وقت نمی باشه هر وقت از پیشم دور می باشه یگان وقت پیدا کنم دیگه باز می تلفن کنم باش میتونم یگانه کس که به تاب دلم عکس میگیره ویدیو میگیره این کامرمن است کامرمنم چی میگه بینا کامرمن نیش ما میشناسینش نشانی برتان بگیم باش برین ویدیویی که ما رفته بودیم لغمان در ویدیویی کامرمن ما آمده خود دیده بوده برین همون ویدیو رو ببینین حتما پیداش میکنین بسیار سردرد دستم با وجود از اینکه یک کافی هم خوردم ولی نمیفهم زیاد گپ زدیم چی میگن نطاقا خود زیاد گپ میزنن دیگه اینکه زیاد گپ زدیم یا چی گپ شده هیچ نمیفهمم
یک مشاور ما اینجا ساده شما نمیبینیش دیگه میگه باش که من گپایش غلط نکنه ولی نمیفهم که چی کنم. چرا سر درد شدی؟ بسیار قهوه اصلا تاثیر کرد در مون دقیقا نیست که گل برد بکنه زنده باشی کاکا خبر شد اونجا کلان نوشته است خب میگه که از گل و درخت برگردن 100 افغانی جریمه داره. غیر از خاطر تو که 1000 جریمه رو قبل دارم کلش لاف است کلش لاف است. بتم یالا بکشم به من بده به خودم نه میگه به مشاورم بده هم جریمه به خودم بده. مثل او شو چی جالب بود باش کاملا این اکثر به کامرامن ما میکنم به مشاور ما میکنم مشاورم نیست خواهنده است شکر هر دوش و چی از ببیننده میکنم. اون روز از دفتر که شام ما آمدم البته قجار از پشت ما آمد دیگه ای دفعه شله برگر میخوری شورمه میخوری حیران ماندم. من گفتم نه برو خانه میریم در خانه دیگه خداییش چاش قورمه در خانه چاش قورمه پخته کرده بودیم. من گفتم دلم بمو شده بخاطر که چاش نخورده بودم گفتم خانه که رفتم همون رو میخورم. موجب صدات میاد در ویدیو باز نگویی که ویدیو رو پس نمیکنم دیگه. یک بار که نزدیک خانه شدیم موتر استاپ که پیش رستوران که برگر بیریم من گفتم امروز هیچ چیز برگر نیست. این طرف نه اونجا خراب میشه در این که باشه خوش میاد چرا گپ مرا قطع میکنن اینجا کل گازی اکثر مشکل شمی است که این ویدیو من قطع شود من قطع نمیکنم گفتم که این ویدیو رو ما قسم اپلود میکنم اما تو اپلود قصه ماند چی میگفتم خب گفتم برگر نمیخورم. یک وقتی خانه میرم نان تیار میکنم چی میگم من سیر هستم. یک جای رفته بودم که رفیقایم نان خوردیم گفتم خود تو از خاطر سر من برگر رواداری کردی گفتم من پیجایش نقد بکنم سیر هستم گفتم باش که غم از این رو بخورم که گشنه نمانه باز میگم مسئولیت دست باید با من غذا داری لباس بیاری وقتی که مسئولیتم از غمش هم میخورم بعد از اون بازم شکایت میکنم باز شکایت میکنه ما زنان را خدا پیدا زنان خب هر چیز که کنی دیگه بازم شکایت میکنه من شکر نیست. خب برو بخیر پیش رفیقایت برو که چی کنید ما تنها نمانه برو بخیر برو کس گله نمیکنن. بیننده عزیز لیدون کن در وقت شکر الحمدلله زمونږ میلمانه راغلي ما د ویډیو په پال کې هم ویلي زمونږ راتګ د نننۍ ورځې دغه موخه همدا ده چې دغه نویو میلمنو ته د کابل جان ښکلاوې روښیو او دوی له کابل جان سره بلد کړو او یعنی همدومره چې یعنی په تنګ نشي هدف مې وزم ده نو خجانم د سره کسی کوي چکرې وکړي ماشاءالله ساعت تیر دی شکر باید وباسو همیشه. نو تاسو خوشحاله اوسئ را سره اوسئ ویدیو به بند نکم فعلا چې د کامرامن لاس میشه قربان لاسونه هستم. ډیره مننه. ده هم د قرغې چه نوم یې دوته قصر قرغې برن شپنای حالت څومره ځانګړې ښکلا لري. تاسو یوازې لیدونکي اوسئ او راسئ له نږدې نه یې وګورئ. ماشاءالله واقعا په زړه پورې ځای دی ډېر راحت ډېر له سکون څخه ډک. موږ خو واقعا په دغه باغ کې همیشه ډېر خوند اخلو.